بسم الله الرحمن الرحیم. د مرزا د هر ډول عمده تجارت او کاروبار د ډیټابیس د زده کړو د ویډیوګانو اولینه ویډیو ده چې په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې سافټویر د دغسې ویډیوګانو په مټ باندې زده کړئ. د فزیکي ټریننګ څخه دا ټریننګ ځکه مؤثر تمامیږي چې ستاسو سره به درسره وي چې کله هم تاسو په کوم ځای کې د کوم مشکل سره مخ شئ ویډیو به چالانه کړئ او شروع به کړئ په خپل موبایلونو یا کمپیوټرونو کې او څه چې تاسو په ویډیو کې وینئ هغه کار به هم په کمپیوټر کې اجرا کړئ نو هغه مشکل به مو رابسي. یو خو دا سیستم ډېر اسانه جوړ دی، یوازې راهنمایي ته ضرورت شته ځکه موږ تاسو سره بلد یاست. کوم چا چې په کتابونو باندې کار کړی کوم مرزا صاحبان چې دکانداري شرکت باندې کار کوي شرکت او د شیانو کې کار کړي هغه ډېر سره بلد وي. نو را به سو چې د دغه سیستم استعمال د دې سیستم طریقه د دې سیستم زده کړه په کوم ترتیب باندې ده. ویډیو به انشاءالله الرحمن خلاصه وي، کوچنۍ به وي، لنډه به وي ځکه د سافټویر ټول د سره خلاص سره ټول دی او ډېره به اسانتیا باندې زده کېږي. ښه، لومړی راځو موږ دلته د کاتو د جوړولو څخه شروع کوو. کاتې انشاءالله الرحمن تاسو ټوله پېژنئ، په درې کې ورته صورت حساب وایي یا لیجر ورته وایي، نه صورت حساب یا اکاونټ یا کاته یا هم لیجر. نو دلته جوړیږي کاتې. دلته کلیک کوو پر دا کاتې جوړولو پر منیو باندې کلیک کوو. دلته موږ مختلفې کاتې جوړولی سو. شرکتونو ته کاتې جوړولی سو، دغه رقم د ګراکانو کاتې جوړولی سو یا د مشتریانو ده، نه مشتریانو ګراک دواړه یو دي. د بارنامو کاتې دلته جوړوو، د مضاربت او شراکت حسابونو کاتې دلته جوړوو. برنامې څخه مې هدف هغه برنامې دي کوم چې تاسو که چیرې جنس په خارج کې رانیسئ او ترانسپورټي شرکتونو سره حساب ولري نو د هغوی کاتې دلته جوړیږي. مضاربت او شراکت کاتې دلته څوک قرضې اسان غواړي، څوک په مضاربت باندې پیسې درکوي، څوک شراکتي حساب سره لري، د هغوی ټول دپاره دلته جوړیږي. د صرافي او د بانک دپاره کاتې دلته جوړیږي او د دخل کاته دلته جوړیږي. دخل نو ممکن یوه یا دوه کاتې به وي، یو یا دوه دخلونه به تاسو لرئ خو نو زیاتره شرکتونو کې دخل یو وي، یو دانه کاته کفایت ورته کوي، دلته جوړیږي. را به سم زه یو دانه کاته جوړ کړم د شرکت لپاره یا د ګراک لپاره فرق نه کوي. ټول کاتې به بېرته په هغه ترتیب باندې جوړیږي، هېڅ فرق نه کوي، د ټولو کاتې ترتیب یو دی د جوړولو کې. نو را به سو د شرکتونو کاتې دلته به کلیک وکړو. دلته چې کله موږ کلیک وکړو ګورئ دا هغه کاتې دي چې وختي جوړ سوي دي، نه له څو ورځې جوړې سته. کولی شئ چې دلته په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ یا په دا شنه قلم باندې کلیک وکړئ. په ډیلیټ باندې دلته ډیلیټولی شئ، ډیلیټېږي دا د منځه ځي. په دا سره باندې چې کلیک وکړو، په دا شنه چې کلیک وکړو دا به ایډیټ شي، درته کوم تغیرات پکښې کې راوړي. که چیرې کومه کاته غوښتله او دلته نه وه په لیست کې، نه نو دلته مازې ولیکئ چې هغه نوم سر تورې ولیکئ خپل دی دلته درته پیدا کوي، دا یې اسانتیا ده. یو بل خبر دا ده دغه لیست چې تاسو کله راسئ عموما دلته د 10 دانې درته ښکاره کوي، 10 کاتې ښکاره کوي، نور بیا په دویمه صفحه کې، نه داسې دویمه درېیمه صفحه وي دا رقم په دې ځای کې. دلته کلیک وکړئ ورته 10 دانې راته ښکاره کړه، نو بیا به ټول غټ لیست به درته ښکاره کړي. نو د کاتې جوړولو لپاره به دلته راسو، دلته ناول د وارې موږ ته دا لیست راکوي. په ترجمې پر نښان باندې به کلیک وکړو. دلته به موږ به کولی شو چې شرکتونو ته کاته جوړ کړو. شرکت څوک دی کوم چې تاسو ورڅخه جنس رانیسئ. سیسو مثال زه دلته لیکم چې احمد نبی شرکت سیسو. اوس نو د دې شرکت ټلیفون شمېره دلته باید موږ ورواچوو. څه دی زه به زما شمېره دلته ولیکم، دا د سره یاد لرئ کوم چېرې کوم ځای کې کوم مشکل سره مخ کېدلاست بیا راسره اړیکه نیسئ. ادرس یې مثال کندهار هرات بازار سیسو. اوس نو زړه بقایا دلته تاسو لیکئ. که چېرته یو چا زړه بقایا د دا شرکت تاسو قرضداره وس دلته تاسو لیکئ، که نه اوس قرضداره نه لیکئ. زړه بقایا کې د هرې کاتې لپاره چې تاسو دغه جوړوئ هغه زوړ بیلانس دلته رسوئ. سیسو که له سرا پیسې که چېرته د سرا په سره جمع وي خو دلته ته مثبت ولیکه. مثال زر دې ولیکئ دا معنا لري چې د سراب سره زما زر ډالره پراته دي. که چېرې په منفي حالت کې ولیکله نو بیا دا معنا لري چې زما زه د سراب قرضدار یم. سیسو دا شرکت هم په دغه ترتیب باندې که چېرې زر ولیکلې نو زر یعنې که چېرې ته غواړې چې قرض ولیکې هغه صرف د منفي علامه ورسره یو ځای کړه. سیسو دا یو به زه منفي زر ولیکم، دا بل مثبت زر ولیکم، دا به منفي دغه ولیکم 3400. پام مو وي چې دغه عددونه چې دي په دغه باندې لیکئ، ښه دغه انګلیسي الفاظ باندې لیکئ. که تاسو کلدار هم پرېښودی کلدار ته هم تاسو کولی شئ چې ولیکئ. سیسو اوس که زه چېرې راسم د کاتو کتابونو ته راسم دلته چې دغه شرکت کاته وګورم، احمد نبي شرکت وګوره، هغه کلدار افغاني وی نه چې ما په منفي حالت کې لیکلي وي. سیسو د دې دا معنا لري چې دی زموږ قرضداره دی او په دا شنه کې خو نه موږ قرضداران څو. سیسو
نو دغه رقم راځو د ګراکانو کاتې ته عیني شکل باندې جوړیږي ښه دلته کاته ګورم ازي وبخښئ دغه زه په کتابونو کې هم کاته جوړول ته ورسته د ګراکانو کاتې ګوره دلته موږ کولی شو دا محمد کریم دی او سلام دی دا زموږ سره ساتي پر شنه باندې کلیک وکړو ایډیټ کېږي پر سره باندې کلیک وکړو ډیلیټ کېږي د رجمې علامه به کلیک کړو دلته به موږ وکولی شو چې ګراک ته کاته جوړه کړو صحیح دی دلته به زه ورته ولیکم چې افضل کابل صحیح دی دلته به هم ټلیفون نمبر سره ولیکو دا هم زما ټلیفون شمیره 028 290 کوم چیرې ضرورت ته تماس نیولی شي دلته هم ورسره ادرس کابل ولیکئ صحیح شو اوس نو دا ګراک دی څو چې قرضداره دی مثال دی زموږ قرضداره دی 2329 ډالره دی او په افغانۍ کې چې جنس یې اخیستی دی هغه د 19 زموږ قرضداره دی په کلدارو کې مثال د 1000 کلدارو په دبسو راغلي دي صحیح شو او که چېرته تاسو قرضداره واست نو نو منفي لیکوه نو برنامې هم دغه رقم مضاربات هم دغه رقم دخل هم یو دخل به جوړ کړو په دخل کې موږ نغدې پیسې څنګه رسولی شو را اوس دلته دخل ته ګوره دلته ولیکو چې د شرکت دوهم دخل یا فلانی دخل نو ټلیفون نمبر بل تر سره ولیکو مثال د دغه شرکت ولا ټلیفون نمبر بل تر سره ولیکو نه د وبخښه د خپل شرکت ته ټلیفون نمبر صحیح شو هغلته ولیکئ ادرس خپله ولیکئ نه مثال شرکت دخل د شرکت دخل دی اوس نو په شرکت کې څومره پیسې پرتې دي اوس نو که چیرې پیسې دلته پرتې په داخل کې وه خو نو برای په جمع حالت کې لیکو صحیح شو دا ډالر پرته دي دغه افغانۍ پرتې دي او دغه هم کلدارې پرتې دي دا په هغه صورت کې تاسو دا ور واچوئ چې تاسو حساب کې یو داخل نو باید خوله په خولۍ د حساب سره ستاسو د کمپیوټر او فزیکي داخل دواړه باید خوله په خولۍ سره په داخل کې چې هر څه وی په اوله ورځ د سیستم شروع کوئ عملي کار چې مو شروع کړئ بس دلته باید داخل ورسره میچ وي نه نو پس په داخل کې په پیسې حساب کې چې ډالر سولر کلدارې سولر افغانۍ سولر د بانکونو د شرکتونو د ټولو کاتې ته چې شرکتونو ته کاتې ورته رااړېږي د ګراکانو کاتې ورته رااړېږي هغه زوړ حساب چې ته ورته رااړې نه باید هغه څخه دقیق ورپسې شروع کړي صحیح شو نو کاتې هلته په دې شکل باندې جوړېږي او ایډیټ کېږي او ډیلیټ کېږي خو نو دلته ما زه پر کلیک وکړه ایډیټ کېږي او ډیلیټ کېږي دا وه د کاتو جوړول پس راځو دلته د کاتو کتابونه کتل اوس مثال ګوره دلته خو موږ څو د کتابونه پر مخ باندې هم دلته لرو صحیح دی مثال د چا کاتې ګورم د کتاب ګراکان صحیح شو دلته عامه شکل دی ګوره د کاتو کتابونه کتل د چا کاتې ګوره د شرکتو والا دا ګورم د کتاب طلب نه کم شرکتونه صفا شرکت صمیمي پلورنځي پلانې افغاني کې دونه دی زموږ قرضدار دی دا به کلدار موږ د قرضداري دا به ډالر موږ د قرضداري کلیک ور باندې وکړو چې ولې قرضداري هغه زړه بقایا مزره راولې دا صحیح شو نور ترتیب شي موږ لیکلي سلیم شرکت به خلاص کو سلیم شرکت په کوم اساس باندې موږ قرضدار دغه دلته هم زړه بقایا ده نو دا معلومیږي لکه خرید چې مونږ کړی خیر موږ به خرید په وروسته وکړو نو په وروسته ویډیو کې ان شاء الله الرحمن تاسو وګورئ چې د یو کاتې هغه خریدونه موږ تاسو څنګه ورسو فکر کوم خرید سته زه به مازې پلا دا فلټر کوم ته تیر تاریخ څخه دا دیسته سیدی ګوره هغه حساب زړه کاته زړه بقایا سو د ویلاندې دغه حساب ورته راغلی سیدی مکمل دلته دا ورسېدي نو دغه په دې ترتیب باندې حرکت تاسو کولی شئ چې دغه رقم په دغه ترتیب په دغه طریقه باندې راخلاص کړئ دا صفا شرکت کاته ده هغه ټول حسابونه سیسو سروشن قلم خو تاسو چې تاسو ان شاء الله الرحمن الرحیم ته چې د صفا شرکت د صفا شرکت څخه خرید وکړئ نه هغه ته په د سپشنه کلمه باندې باسي الته مبلغ دی راغلی او کچيري ګور د کلدار مبلغ دلته راغلی او کچيري بیا تاسو د پیسې ورکړي او یا هم تاسو بیرته په دغه یو جنس خرڅ کړئ ځکه ځینې شرکتونه دغه رقم لري چې هم کله خرید ځینې کوي هم بیرته جنس پر خرڅوي انا هغه بیرته هغه حساب څخه منفي کېږي ګوره دغه جنس تاسو په دغه خرڅ کړی دی مخکې د دې حساب 2600 او بر 3400 ډالر تاسو بیرته د جنس ور کړی دی 3200 ډالر په تاسو سره باقي پاتې سوي دي سری نه دا رقم رواني سره او دا کاته مثال ته ویلی شئ چې د درته یوازې ما د یوې میاشتې حساب راکړ ته ما هغه میاشت ورته انتخاب کړي چې د کومې میاشت د کوم تاریخ څخه سیر شو دې طرف ته هم د دې تاریخ څخه د دې تاریخ پورې ابره به د پیدا کړ بټن به پورې وای دی به تا کاته دغه نو وخت پورې دغه کې فلټر کې پیدا به کیشه یو سوال به شاته سلته پیدا شي چې په دغه هر لیکه کې تاریخ سدل ته ولې نشته دا ځکه تاریخ نشته چې دا ټول په یو بل پورې اړه لري ګوره د ټول جنسونه په یو بل کې راغلي دي دا بارګری مصرف دي د پروش دي ګوره 15 لیټر غوړي واخیسي دي 6 لیټر یا اخیسي دي دا هم 10 لیټر اخیسي دي او دا هم ول سره ورځي اخیسي دي سیسو ګوره دا ټول په یو بل کې راغلي دلته به رسوري سره پیسې د تور کول سوي دي او نو که یادې تاسو دته نه دي پیسې ورکړي یا بیرته جنس ورکړي پر خرڅه کې نو دواړي په سره کلم کې راځي سیسو وکړي چې پته زده خرید وکړي هغه ته پښنه رنګ کې راځي
ښه را به سو پسې ورځ د ګراکانو کاتې د ګراکانو کاته هم په عین شکل د نور نو داخل د ګراکانو ټول کاتې په دغه رقم باندې دي صحیح شو. زه به د محمد کریم کاته به دلته راخلاصه کړم دا دي ټولې کاتې یو رقم دي دلته صحیح دي. دا مو پیسې ځینې وصول کړي دي موږ په شنه قلم کې موږ یې پیسې ځینې وصول کړي دي دغه دلته راغلي دي صحیح دي. مخکې د پیسې سوې اوس وصولې صحیح شو. اور پسې دا ګوره زموږ په دمن 2801 په اته وې نو برم 50000 ځینې وصول کړي دي. نو اوس موږ د باقیان سول په سره رنګ کې تاسو ګورئ سره کې موږ د باقیان سول وصل وزرې سول نه نیو موږ په افغاني کې د باقیان دا بیا پروش دي مثال چې موږ په ډېر برل ته خرڅ کړی دا دمته دا خرڅ کړی دا خرڅ کړی عدالت به ته موږ خرید د څخه کړی دی محمد کریم څخه د برنامه کاتې په دغه شکل باندې نور د مزاربت شراکت حساب کاتې احمد نسیم دی ګور احمد نسیم کاته کې چیرل تر سره ګور احمد نسیم څخه د زر کال در وصول شوی سری د بانکو د سراپی کتابونه دي مثال د ستوري سراپی د احمد سراپی د محمود سراپی د ستوري سراپی څخه ورکول سولې دا تفصیل باید موږ پوره ولیکو نه چا دا ورکول سولې سلطنه معلوم دی چې سوي ده نو ته باید تفصیل سم په دقیق باندې ولیکې د ستوري سراپی څخه ورکول سولې چا ته ورکول سولې ته خو باید په تفصیل کې هدا عقل ولیکل شي. دا بل داخل کاته دی ګوره داخل بل تر خلاص کو ګوره ته داخل څخه پیسې وځي او ترازی ټول په دې تفصیل باندې ترسي. د پروش د مصرف برګری نه چې مثال یو جنس خرڅ کې هغه برګری پیسې دلته رسیږي په کم نمبر بل په یو نمبر بل کې دا بل په 2 نمبر بل کې دا برګری پیسې وصول یې نغده ته وصول سلام چې سړي وصول سړي ګوره پښنه رنګ چې بیا هغه بیرته تاسو راغلي دي 1500 ډالر وصول شوی دي سیسو مخکې موږ لزر درلود یا ور یو 1500 وصول سیسو دا بیا مثال د پروش برګری مصرف 350 افغاني د برګری مصرف او چې موږ داخل څخه اخیستې دي موږ ته درلود 2300 2200 درجه مې درلود بر ولا سو بیا پاتې سولې ښه نو ان شاء الله الرحمن د کاتو په کتابونو سره خلاص ټول کاتې په داسې شکل دي. پسې راځو موږ تاسو دلته ښه دا خو کاتې سولې دا مو جوړ کړل دا تاسو اول ور سافټویر سیټ اپ کوئ خو اول ور باید کاتې جوړ کړو کله چې ټریننګ لپاره غواړي اول ځل کې خو یو ورځ دوه درې تاسو پریکټیس ورکوي انا دا څه څنګه کاتې جوړ کړي دا خو درس لپاره کاتې جوړ کړي برابر ته پاتې درسونه کې وای نه چې ترانزیکشنونه چیرې پکې پاسوي یا څنګه به پاسوي. ښه پسې راځو ته موږ د اجناس او منډیانو لیست منیو جنس چې موږ ثبتو اول دوار باید موږ خپل منډیان را سره رجستر کوو نو ته به کلیک وکړو منډي یا ګدام یا شرکت هر شي چې جنس تاسو ارزای شي هغه شي. اوس موږ درې منډیان رجستر کړی امانت یو شمس تی رحمت تی سیدی تاسو کومندې نه لري خو نو مې راځي چې دلته خو نو شي نه دا خو موږ ته کار پکښ کړی دی تاسو ته خو نو د ډیټابیس خالص په لاس ترځي هیڅ شی ته نه پکښ کی اور په خپل خوښه باندې تماس کلیک وکړئ نو دلته به د ګدام نوم ولیکئ مثال پلانې ګدام ځینې خلک ګدامونه ته نومونه ورکړي تاسو هغه نوم دلته مازه ولیکئ سیسو مثال عاجل اعلی ګدام لوړ ګدام بایپاس ګدام پلانې ګدام سیسو دا بایپاس ګدام نوم ورته لیکم بایپاس ګدام د ګدام ادرس دی هغه هم بایپاس د ګدام یا سرایدار نوم مثال اسدری دا د ټلیفون شل د ټلیفون شمیره ده د مثال د ټلیفون نمبر دا بیا مهم دی ته په برنامه کې راځي سیده ټلیفون نمبر ته ګرځي برنامه ورکړي چې بیا د اجنس کې سرایدار نوم مثال سردار محمدي دا په سره سب کې دا خو نو ګدام څو ګوره شرکت دنه په شرکت کې ته جنس ولري سیسو ته به شرکت جوړ کړ دلته ورته ولیکي چې مثال کابل بازار دلته ټلیفون نمبر خپل شرکت ورته واچوي دلته خپل شرکت مسؤل نوم ولیکي مثال دا هم ولی محمد سیسو دا به ثبت کړو وزاجي موږ سونی سره شرکت مصرف کې بایپاس ګدام مصرف کې و دا نو بل پس پر لري چې په هر نامه ثبتوي او ورسونه شان ثبتوي منډي جوړوي ګدام جوړوي د شرکت کې تاسو ارزای جنسونه یږدي او خو یو نوم لري بس ته به نوم ورکوي ته به ثبتوي سیسو ښه شرکت چرالو اوس نو مش کولای چې دا نور امیډیټ کو امانت منډي د زړه ایډیټ کوم سیسو په الخير ګدام باندې مثال تاسو نو ورکې ده نور نه په خپل خوښه باندې رقم ته سیټ تغیر تبدیل په شاوسله سیټ لټولې سر شي کولای شي ښه پسې نو دلته چراغلو د سترګې به د چشته دا خو ایډیټ دا خو ډیلیټ په دې باندې موږ نو یې ثبتولې سو سترګې به د چشته د سترګې معنی د دې ده چې په دغه ګدام تر خلاص کې چې په دې کې موږ چش لرو ما زه سترګو ښکارا کینه چش لرو موږ دلته په دې باندې کلیک وکړه وای دا شان لرو ګوره دا اجناس دي ټوټل موږ دونه خرید کړی دي دونه موږ خرڅ کړی دي دونه موږ تر انتقال کړی دونه موږ انتقال کړی دا اوس موجوده لرو سیدی موجود موږ ته په باقی نه منفي تللی انا چې تفصیلی به څه ګور درغه جنس تفصیل څه ګور نو بدل تکلیف څه وکړو
دا بیا د هغه جنس کاته ده پر چا پر چا خرڅوي د چا سره نیول شوی دي مکمل ټول جزئیات یې دلته انشاءالله الرحمن سره په خلاص څنګه کوو ګورئ دلته چې راسه ګدامونه یا منډیانو ته دا په موجودي کې سم وایو ښه ګدامونه یا منډیانو ته چې کله راغلاست مثال ته د یو منډي حساب ګورئ شمس منډي کې موږ چش و چش لرو هماز پر ده باندې کلیک وکړ ښه دغه شان در په شمس منډي کې موجودات یې دا ده سیسو مثال اوله سلا ورځې په شمس منډي کې چې ماته د دې تفصیل راکړه دا څنګه 215 اتیا دانې دي نه د کوم داسې موږ دلته را انتقال کړي دي درې کسونه خو موږ دلته درې دانې موږ انتقال کړي دي 212 مو خرڅ کړي دي پر چا پر چا مو خرڅ کړي دي 1500 خرید لرو د چا څه خرید کړي دي نو تفصیل باندې دلته کلیک وکړئ درته وایي شمس منډي کې اوله سلا ورځې شل کیلو مکمل تفصیل اول د ورځې 200 دانې ثبت کړي و چې ستا موجودي 200 سول بیا دې د شفا شرکت څخه په $22 باندې رانیولې دي سیسو پر بیل نمبر 3 باندې کلیک وکړئ ته هغه بیل ته وړي نو برات سوله 1500 سو بیا نو خرڅ کړي دي پر احمد پر محمود پر خان پر جان پر دې 200 پر دې یو پر دې یو پر دې یو پر دې درې پر دې درې نه پر دغه بیلان نمبرونه کې اته به انتقال سو رحمت منډي ته ګوره درې پرسله انتقال سو دي ځنی رحمت منډي ته درې پرسله انا بل خو تعداد سره کمیږي اخیر 215 ته ودرېدي دا چاپول هم سو ما ځکه په دې باندې کلیک وکړه کولای شي چې دا چاپ کې دا پرځه دي هغه پرینټر د څه یا هم پی ډی اف کې په واتس اپ کې واسطه سیواز پی ډی اف ته پی ډی اف انتخاب کې برماز پر سیو باندې کلیک وکړه د په دا کوم لیست کې به د لیست بدل کې څه صفحه شسته پرینټ کې د لیست ترکوي سیسو ښه پسې بیرته براسو خپل د درس موضوع څخه پاتې نسی نو درته کې درسونه بیرته بیا وای پسې راځول تر اجناس لیست اوس نو دا خو موږ منډیان ثبت کړلی و دا وسو اجناس لیست او ثبت دا زموږ د اجناسو لیست دی سیسو او نوي اجناس هم د لیست ثبتولی په دغه ځای کې دا دی 1 واټه یو نیم زر واټه شالمار سولر دی دا بل 10 لیټره غوړي دا خو ما مختلف شان ثبت کړی په دې خاطر ما مختلف شان ثبت کړی چې څوک د سپیکرونه کې چې دا خو یوازې سولر ته کار کوي دا سافټویر یا دا خو یوازې غوړو ته کار کوي یا دا خو یوازې بیټري ته کار کوي یا دا خو یوازې ورجې ته کار کوي یا دا یوازې بورې ته کار کوي دا یوازې انرژیان ته کار کوي نه ما مختلف سامان په دې خاطر باندې ثبت کړی دی چې تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې دا سیستم هر شي ته کار کوي ټریننګ کې ان شاء الله الرحمن درته معلومه شي ښه دغه اجناس چې موږ ثبت کړي دي په دغه واحداتو باندې دانه دی ډبه ده کیلو دی پارسل دی چشتي اخر نرخ مطلب د دې جنس چې موږ اخر رانیولې دي په دغه نرخ موږ خرید کړی دی او سات نرخ یې موږ دغه یو دی سیسو اوس موجودات عدد موږ دونه لرو سیدی دا نور ټول اجناس په دغه ترتیب باندې سیسو دا اوله سلا ورځې په 22 باندې موږ اخر رانیول دي خو موږ او سات چې دغه په 1.8 دا ځکه چې موږ زور خرید بیا بیرته ارزانه درلودي موږ سره زړه موجوده پرتاونه انو دا نو خرید او هغه زور چې به موږ سره جمع کوو هغه سات مابین او سات نرخ چې راوځي هغه د ګټ په تناسب باندې هغه 1.8 کیږي اوس 280 دانې موجود لرو نو ښه دا بیا د اجناسو لیست هم کولی شئ چې د دې ایډیټ کو یا ډیلیټ کو اوس په دا شنه کلم باندې کلیک وکړه کولی شئ چې دا جنس دلته ایډیټ کړئ سیزي تغیر پکښې کې راولي په واحد کې په نامه کې په تمام شد قیمت کې په نرخ فروش کې د خلاصېدو تر مخ خبرتیا کې په تا پورې اړه لري ښه اوس نو نوی چې ثبتوو پر ایډیټ خو مو انشاءالله الرحمن سره خلاص پر نوي چې ثبتوو نو په دا جام باندې به کلیک وکړو اوس نو وایي چې ثبتوو صحیح شو زه به دلته ورته ولیکم مثال زه به دلته ولیکم د پرزفروشي لپاره بکوسیسو د سره چې شپږنیوي ماډل د مبلینو فلټر د مبلینو فلټر الاسکا کمپنی ګوره دا موجود کې واحده چشتي کارټن په کومه کرنسي باندې تاسو عمومي رانیسي خرڅوي عموما تاسو کومه کرنسي د دې جنس لپاره سیسو هغه عمومي کرنسي چې تاسو همیشه د خرید جنس کوي چې تاسو سٹاک درته حساب کې هغه بیسیک کرنسي به چې راوځي تاسو ما ډیر کار په ډالر سره دلته په ډالر انتخاب کې یا په افغاني انتخاب کې او ګوري خرید نو په تاسو پر لري هر کرنسي دا راوځي خالص ما تر سٹاک په کرنسي باندې حساب سیسو بیس کرنسي دغه د باید کارټن ته پسو رانیول دي مثال په $10 مو رانیول دي دا موږ کوو په $15 مطلب دا داس نه دي چې د پروش نرخ موږ $15 وټاکي بلانه 15 ودر دي خپل خوښه د پروش وخت کې نرخ بدلولای شي سیسو کنو معلومه د پروش نرخ دلته بل جيش دلته مو لیکه د خرید نرخ د پروش نرخ وړ یو لیکه د خلاصېدو څخه مخکې خبرتیا چې د سنې پاتې ما خبر اوسنۍ موجودات تعداد چیرې پراته دي دا زموږ سره په شرکت کې پراته دي شرکت ملي انتخاب کې ګوره شرکت می کلیک کې سونی پراته دي په شرکت کې تاسو له موجودي کړی دي مثال شلنه په شرکت کې پراته دي او د بایپاس په ګدام کې او بیا دنه هم د بایپاس په ګدام کې دي سیسو
بل ځای هم ستا په الخیر ګدام کې هم چې دي 10 دانې هم په الخیر ګدام کې 10 کارتنه سړي بس ایستو به ثبت کړو. ګوره دونه اساني سره جنس تاسو ثبتولی سي. هغه پسې بل جنس را شروع کړه، بل را شروع کړه، بل را شروع کړه، څه دار کم مخته وسي. ښه اوس نو که زه چېرې دلته کلیک وکړم زموږ سره به جنس ثبت شوی و. د سره چې شپږنیوي ماډل د موبایل فلټر الاسکا کمپنۍ دا ثبت شوی دی. انشاءالله رحمن په دې مو هم پوره سر خلاص شو. ښه پسې به راسو ته روزنامچی پروشات مې پله راواوړو. ته روزنام یا نه راوړو، ما فکر کوي چې دا روزنامچی نقدي ده. ښه راځو ډایرکټ پروشات ته رسو. وبخښئ در طلبات او خرید به راواوړو، پروشات ته به راسو. خرید طلبات به وروسته وي. نو راسئ املا به زه دلته کتاب روزنامچی پروشات ته به راسم. دا ستاسې د پروشات روزنامچه ده. د پروشات روزنامچه ده. ګوره د هرې ورځې ټوټل هر شی داسې د ورځې په پای کې درته راایستلی دي نه. اسبابات تاریخ د دغه تاریخ د بابته څخه تا دغه جنس خرڅ کړی دی څه څو د دې ورځې ټوټل دي دونه سو $2 دونه غواړي دونه کال لري. بیا د دې تاریخ څخه بیا دغه رقم بیا پر دا تاریخ ګوره یو جنس وتلی پر دې تاریخ باندې سودا ډېره سوې ده. مثال بازار سم سودا ډېره سوې ده نو ټوټل $2 دونه کال لري دونه افغاني سودا سوې ده. دا خو نو روزنامچی پروشات ده. روزنامچی پروشات ته به راسو. دلته په دې خو ان شاء الله رحمن سره خلاص وه چې د هرې تاریخ دغه درته درکوي. دلته موږ څو باریکۍ لرو. ښه باریکۍ چې دي دلته موږ ډېر کار کولی شو، ډېر وسایل یې درکوي. اول فرض مثال روزنامچی پروشات ته تر دې تاریخه پورې ماته زما د پروشات راپور راکړه د یوې میاشتې، د 2 میاشتو، 3 میاشتو. ابرماز پر دا پیدا کړه بټن باندې کلیک وکړه، هم به دې تا ته ټول راپور درکړي. دا خو دې یوه باریکۍ. صحیح شو. دوهم طور ته وایي چې ماته یوازې د سلام پروشات راکړه، یوازې ماته د محمد کریم پروشات راښکاره کړه، یوازې ماته د خان راښکاره کړه، یوازې ماته د احمد راښکاره کړه. ابرماز پر پیدا کړه بټن باندې کلیک وکړه. دا دویمه باریکۍ. ګوره یوازې بیا تا ته د هغه بیلان راولي، د احمد یا محمود یا خان یا جان چې تاسو څخه چې وړي دي. په دغه ترتیب باندې احمد درته وایي زما د یوې میاشتې پروشات بیلان راکړه. ابر دلته اول خو ته دلته کاتې ته ځې هلته ستا چې که ته خپله دلته ګورې نه چې ما په ده باندې شیش خرڅ کړي دي. ابر ما د دې تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې او بیا دلته افضل انتخاب کړه. دا خو یې بله باریکۍ. که چیرې افضل درته وایي چې ما ستا څخه دغه الکوزي انرژي یا د فلانۍ جنس یا دغه ولي سیلا ورو دي یا د فلانۍ بیټرۍ یا هم د غوړي 20 لیټره یا د غوړي سیسو ما چې ستا څخه په 3 میاشتې کې وړي دي. یو خبره راسې وایي ما نه دي وړي، دا په 2 میاشتې کې ما دا شی دونه نه دي وړي لکه تا چې په ما پسې لیکلی دي. ابر ما دلته دا انتخاب کړه چې تاریخ در دې تاریخه پورې افضل درته ورکړه او دلته هغه جنس انتخاب کړه، پیدا کړه بټن باندې به کلیک وکړې. دی په ټول ریکارډ در راوستي چې وروره پر دغه تاریخ پر دغه نمبر بیل صحیح شو دغه جنس تا یوړی چې ما دونه تعداد و او په دغونه مې درکړي د دغه منډۍ څخه دې وړي دي. دا خو غټ سهولت دی. دا خو دې یو انتخاب. پسې بل مثال ورته وایي چې ماته الکوزي انرژي چې هر څونه د دغه الخیر ګدام یا بایپاس څخه وتلې راګرد بیلان راکړه. ګوره څونه غټ سهولت دی. ابرماز په پیدا کړه بټن باندې کلیک کوه. ښه دا خو دې یوازې د لوړ فلټر ونسول چې هر رقم راپور دی تا ته درکوي. دوهم فلټر دلته پر دا باندې کلیک وکړه. ته کولی شې چې دا بیل ډیلیټ کړې. دا سور شی نه دی دلته بیل بس ډیلیټولی شي. دا خو دویمه خبره. او بل دلته مازې چې د روزنامچی پروشات چې راځي د مشتري پر کاته باندې کلیک وکړه. د صفحه ده چې کلیک چې پر وکړې دی ته هغه کاته راخلاصي. یا داسو دا بله باریکۍ. بل خبر دا ده چې دلته بیل ته غواړې بیرته ایډیټ کړې تغییر کړې نه پر دغه ځای باندې 2 واره کلیک وکړه. دلته په هر ځای کې چې یا دلته نه ما د جنس کې دلته 2 واره کلیک وکړه. دی ته بیا د دغه جنس د تغییر وځای ته. دا خو دې بله باریکۍ نه. خبره تغییر پکښې کې راولي ثبت تغییرات ثبت کړه بټن پر وه دا د کار اوس. دا خو دې بله باریکۍ. بل خبره دلته دا ده چې دلته په دغه بیل نمبر چې دی ګوره دا بیل نمبر پر دا باندې کلیک وکړه. دی تا ته دغه بیل همیشه درته ساتي، همیشه درته ساتي. هر وخت چې ځلو بس ما کلیک پر وکړه درته راخلاصوي. وایي دغه دې بیل نمبر دی. دا بله باریکۍ څه ګوره. دلته بیا پر منډي باندې چې کلیک وکړې د هرې منډي برنامه تا ته درکړي. دا د دغه جنس د شمس منډي برنامه راکړه. کلیک پر وکړه دا دا یې برنامه سول. صحیح دي. نو دا د یوې صفحې دونه باریکۍ سولې. داسې ان شاء الله رحمن سره مو په خلاص شو. ښه اوس نو موږ نوی پروش تېر کولی شو. دلته پر دا جامع پر علامه باندې به کلیک وکړئ یا مستقیم دلته راسه کلیک وکړه. دا نه دلته بیا چې ته هر ځای ولاړې ګوره د دې اسانتیا دا ده دلته ولاړې ملګرک راته ودرېږي ما پر دې ځای باندې کلیک کوم. دا دی چې خرڅوو ګوره یا یې د دې خوا څخه ته راغلي سیسو یا هم ډایرکټ د دې څخه ته راغلي. ښه دلته راځو مثال ګیرک راته ودرېدی وایي چې شته که یو مثال امپیر ټایګر بیټرۍ د کوم ځای څخه کوم د شمس منډۍ څخه کوم ماته دا په کالدار باندې تمام ده. نو په کالدار باندې ثبت کړی ځان سره څو رنګې غواړي دی دوی دا 2 رنګې غواړي. صحیح دی. ښه موږ ته په 12,000 باندې تمام شوی. زه ورکوم په 12,000
1500 باندې ګوره لکه ما چې درته وویل چې جنس ته ثبت کړه د فروش نرخ یې اوس مو ورچو ځکه د فروش نرخ یې ستا په خوښه دی ګوره چا څو جوړ واچي د 1500 روپۍ زموږ ګټه سول په دې کې کلدار صحیح سو اوس نو دا جنس خو نه ماته عمومي په کلدار باندې راځي په کلدار باندې ما حساب ورته کړی دی په ګودام کې ما سره دی موجودي ټول په کلدار ده خو زما څخه دی په افغاني باندې غواړي دا دی افغاني دلته انتخاب کړه بره دلته ورکړه مثال 2.115 دا خو موږ ته په کلدار باندې تمام دی بره خو نو دا پر تقسیمیږي په دغه ځای نو موږ ته دا په څو باندې راغلی ده په 2500 کلداري باندې برابر که چیرې په 21 په 2.115 باندې موږ ورکړو یعنې که چیرې 1000 افغانۍ 2115 کلداري سي نو برابر دغه 12500 کلداري به څو افغانۍ سي 5854.80 صحیح سو دغه اشاریه نه راځي په بیل کې ده صحیح دي دلته ما دې ته دقیق عدد تشریح سره خو ان شاء الله الرحمن په خلاص دا د وټې ده ډېر غټ کمال دی په دې وټه کې دلته اماز دا بټن سپروا بل جنس غواړي که نه غواړي نو بل مثال یو نیم سل واټه شالمار منډي د کومې منډي څخه کو دا سولر دی نه د شمس منډي څخه کو سولر نه غواړي دا د درې درنې غواړي $350 باندې مشته تمام دی دا ورکوم ورته په $15 $300 دا هم زه په افغاني ورکوم نو نرخ څو دی مثال واویا خدای دې واویا ته بیرته راولي دا دلته واویا ولیکم $300 نو دی خو هغه ضرب دی ګوره 1595 افغاني راځي په $15 باندې مشته تمامه ده او په $15 ورکړل دا ورش په 1595 افغاني راځي $300 دا به هم دلته دستور واچو بل چې غواړي بس دغه کفایت کیدل خو نه بار 100 دانې کلم هم د رقم اضافه کولای سو ښه دا بیل چاتر کو کاته انتخاب بیل تمازي احمد نبی شرکت یا مثال افضل اوس چې موږ نو جوړ کې افضل کابل سیدی یپلا به دا ثبت کو ښه بیل ثبت کول بټن پرو دا بیل سو اوس نه بار مس پرینټر د سره پروتي ګوره یو نیم سل امپیر ټایګر بیټری سول یو نیم سل واټه شالمار سولر اندار سول د درې سول د 2 سول د 1500 سلور 500 غونې سول د 2415 غونې سول د جمله سول د ترابل جمله سول او د تاریخ دوړ تاریخونه افغاني او میلادي دواړه د خریدار نوم د مسلسل د بیل نمبر په دې لوړ کې سره خونسته شي لوګو راځي چې هغه ورسته وایي سره کوم پکې کې نسمولې سي لوګو د بیل جمله پیسې دغه سولې د افغاني سولې کالدار ډالر نسته کولای شي چې موږ په بیل کې ډالر کالدار افغاني کړ راولو مثال یو کله چې په افغاني ورکې بل په کالدار ورکې بل په ډالر ورکې بل تر توای نه چې دون ډالر دون کالدار د افغاني سوي زړه به کایا سلور افغاني زړه پر باندې وي او 2300 $9 پر باندې زړه اوله جمله به کایا سوس ولا نو 2900 افغاني جمله به کایا سول سیسو او په کالدار کې زر کالداري جمله اما زر کالداري سول سیسو او دلته چې دی دا $2 سول اوس براسه پر دې باندې به کلیک وکړو د بیل پر چاپ باندې دی به مشته بیل چاپ کی هغه صورت کې چې تاسو سره پرینټر وصل وي سیدی که چیرې تاسو سره پرینټر وصل وي دی به تاسو د بیل چاپ کې تر سیټینګ به اول ځل سیټینګ واړي هغه به تاسو په لورته کوئ سیدی اوس نه که چیرې تاسو سره پرینټر وي ته مزه ورته چاپایې بیل به در کوم چاپ سره راوځي بیل پر کوچنی کاغذ پر غټ کاغذ پر ګوته باندې راوتل سپارک نه کوي ښه د امروز نن چې پروشات ول ښه دا بیل بل تکلیک وکم د اخونه بیل نمبر سو او دلته به هم تاریخ واوښتي اوس دغه دی چې 12 باندې تاریخ واوښتي را بس دلته پر منډي باندې کلیک وکړئ به مشتغه برنامه به هم د مشترک سیسو اوس براسو بل پروشت وکړو اوس تاریخ نو وسو هغه روز هم چې هغه زوړ دغه سره جمع کی ټوټل وکي یو بل شی ورکوم د سره چې پر نیو ماډل دغه په شرکت کې زموږ سره پراته دي فلټران دي نه څو نه وړي 15 ثانیه وړي تمام شي مشته دیش دي دا ورکو ورته په 15 باندې سیدی او دا موږ د په کالدار باندې ورکو په کالدار کې مثال په 200 کالدار دی ډالر سیسو نو دا بر په 1000 کالداري براسي او دا به هم دلته ثبت کو کاته ته چا د مثال دا څوک غواړي د احمد نبی شرکت ولا زموږ ته غواړي سیدی شلته به څه شان نور مشتوي کچېری تاسو سره یو داسې جنس غوښتي د ګراک تاسو سره چاغوس تا وخت نو ثبت کړی نو اوس به غواړي ترڅه په دغه جمع پر علاوه باندې کلیک وکړئ د جزا په د جنس ثبت کسیسو ته به ولیکم چې دغه د ټکټر فلټر واحد کارتن کرنسی ډالر د مشترازي مثال په 22 باندې مشترازي او دته هم ورکو په 25 باندې د خلاصېدو حالت به لاستانه ولیکو زموږ سره دا اوس موږ سره چې پراته دي په شرکت کې پراته دي او څوځي پراته دي لاس کارتنه پراته دي یا لاس کارتنه موږ راوړل او دا هم ثبت
اوس به نو دلته ما زه ولیکو چې فلټر د ټکټر فلټر ادا دي. ګورم الله ځای په د جرالي په شرکت کې موږ سره پرتې په ډالر باندې دی به ورکو یوه دانه په 22 ډالر دی ورکو ورته په 24 مثال سیدی په 24 ډالر باندې دا ورته ورکوو. دی زموږ څخه دا په کالدار باندې غواړي بل بیل خو ما په افغانۍ باندې دغه کړي کوم فکر و ښه دلته به راسو دغه ورته ورکړو مثال په کالدار باندې دا موږ ته غواړي دا به هم یا بل بیل مې په کالدار باندې دا کړي هغه په کالدار هغه بل جنس شوم هغه په کالدار دا په افغانۍ باندې کوشش وکړو واویا افغانۍ بیرته ولیکو خدای چې په واویا کې ډالر دا یې هم 24 ډالر 2002 افغانۍ سولې سیدي شاید دا خو دا سول. اوس نو که چیرې ستا څخه دغه احمد نبي شرکت والا نه ورکړي مثال ګراک دی ستا زوړ ګراک دی ستا هیر و اوس رالي پر دا جمع باندې کلیک وکړه دلته ما نوم ولیکه دلته ولیکه چې اسدالله د ټلیفون نمبر سو د ادرس سو زړه پکایه بس بیخي نه وه حسابونه سره نیل وه دی تللی اوس نوی راغلی بیرته بیا ستا ګراک سو دا دې بله دلې اسدالله انتخاب سو ګورو ته ماته دا بل کار سیسو ځای پر ځای باندې د مز جنس هم ثبتولی سو او ګراک هم دلې ثبتولی سو ښه دا ګراک یو ماته پسې راواستوه په لښکرګاه کې هم راواستوه هلته تور ته وایه ته زرنج والا یا برګر یا د موټر د هر چا سره چې خبره دې کړې ده په کالدار یا په افغاني یا په ډالر په هر شي خبره کړې مثال په افغانۍ خبره سره کړې ده هغه ته افغانۍ ورکړې بل خو نو ده په کاته کې جمع کوې د چې څخه دې ورکړلې دلته به کاته انتخاب کړې د افغانۍ چې تا ورکړلې او دلته په کومه کرنسي ته د برګر والا څخه خبرې کړې په افغانۍ باندې د چې څخه دې ورکړلې د داخل څخه مې ورکړلې 300 دې ورکړلې مثال ما ورکړې 200 افغانۍ صحیح دی نو برابر دا موږ ثبت بټن وکړو دلته وایي ستا په بیل کې ټوټل دونه ډالر سول افغانۍ دونه سولې کالداري دونه سولې ډالر خو نو نسته افغانۍ او کالداري موږ لرو په بیل کې صحیح دی او ګټه چې دونه ډالر سوله د بیل ثبت بټن مو ووهو وګورئ دلته ما په مختلفو کرنسیانو باندې بیل جوړ کړي دغه کالداري سولې دغه هم افغانۍ سولې په دواړو مې جوړ کړي دا افغانۍ دا کالداري سره خو مو انشاءالله الرحمن په خلاصو افغانۍ او کالداري په دواړو بیل جوړ کړي زموږ دغه هم د افغانۍ حساب سو صحیح دی او زړه بقایا په افغانۍ کې نسته د سره د دغه ګراکه سره 300 او دغه مو هم د کالدار حساب سو زړه بقایا هم په هیڅ شي کې نسته سره نه په کالدار نه په افغانۍ نه په ډالر کې او نو جمله بقایا چې سوله هغه به تل راځي جمله بقایا 300 ډالر مخالف دي او دا د برګری پیسې وګورئ ته د برګری مصرف 200 افغانۍ شاین ان شاء الله الرحمن په دې مسر خلاص او راوسم زلته د روزنامچې پروشات ته راسو سیدی او بل چې موږ دلته لرو په روزنامچې پروشاتو کې ان شاء الله الرحمن بل داسې شی نه بل داسې خاص شی ان شاء الله الرحمن په روزنامچې پروشاتو کې نسته هغه د پرون دغه شلمار اندارې د شان چې موږ خرڅ کړي وو خدای جنت د بیټري دغه ټوټل عبارت د پرون د تاریخ سره بدل څوس تاریخ دلته د دې واوښتي بجې واوښتلې شپږ بجې ته تاریخ مو سره واوښتي 12 بجې او شپږ بالا د شپې او دا خو نه بالا بیرته د نن په حساب کې ولا ټوټل راځي اوس نور بلان چې موږ خرڅوه ټول د نن په بیل کې راځي د نن په تاریخ کې ټول راځي ته 300 برګری مصرف او پلان ټول دلته راځي پر شرکت باندې کلیک وکړئ دی به نو موږ ته برابر د برنامه هم راکړي ښه ان شاء الله الرحمن په دې مهم سره خلاص شو دا و د کتاب روزنامچې پروشات کتاب روزنامچې نقدي او برنامه او دا په د دوهمه ویډیو کې ان شاء الله الرحمن تشریح کوو چې ویډیو وژدانه سي او دغه پاته په دوهمه ویډیو کې به تشریح کوو